دا جسد یې اوس راویستو دوستانو ګورئ. سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. د نورستان د پیښې نن درېیمه ورځ ده او درېیمه ورځ لا هم د کسانو لټه روانه ده، کوم نادرکه کسان چې دي. تقریبا ویل کېږي شپږ دېرش کسان شهیدان شوي دي او په شپږ دېرشو کې 21 ترلاسه شوي دي، نور لا هم نادرکه دي. د درېیمې ورځې جریان دی، بېګام ټوله شپه کار شوی دی. همدغه راز اوس هم کار روان دی. مختلفې ادارې راغلي دي د ننګرهار، لغمان، کونړ او د مختلفو ولایتونو څخه، تر څو دلته دغه د جسدونو په ویستلو کې مرسته وکړي. دغه د سپوږمۍ هوټل په نامه یو هوټل دی دوستان، تاسې ګورئ چې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. دغه لاندې کوم اطاقونه چې دي دغه مکمل شګې او د لی څخه ډک شوي دي. د دې تر څنګ د سپوږمۍ هوټل تر څنګ دغه اوس دا جسد یې اوس راویستو دوستانو ګورئ. دا ګورئ دا لا کوم ماشوم جسد دی، دغه جسد یې اوس په دې ساعت راویستلو، نو د دې سره غالبا 22م جسد شو چې راوځي. بیا د دغه تر څنګ چې دی دغه دوکانونه دي، دې دوکانونه هم تقریبا سهار 3 کسان پیدا شو پکې، ځکه دلته ډېره زیاته شګه جمع شوې وه او لی جمع شوې وه چې ډېر زیات خلک پکې بند پاتې شوي وو. خو لا هم د کار جریان دی. دغه ګورئ دوستانو دغه روغ مارکیټ دی، بیخي کېناستلی دی مکمل. دغه مارکیټ هم کېناستلی دی او ډېر زیات ویجاړ شوی دی، ډېر زیات تلفات یې لیدلي دي. دا مارکیټ دوستانو په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی او په دغه ساحه کې لا هم کار روان دی. درېیمه ورځ ده چې دلته کار روان دی. دغه بیا په دې ساحه کې چې دی دوستانو دلته مارکیټونه او دوکانونه او مختلفې هټۍ وې چې هغه ټولې ویجاړې شوي دي او اوس نو د دغه کمرو لاندې دي. دلته د نورستان لوی بازار هم دغه ځای کې و او دلته د خلکو ورځنی ژوند او کاروبارونه تر ډېره جوړ. دغه ځای کې دغه کسان چې ولاړ دي، دلته بیا د نورستان ښاروالۍ وه چې د ښاروال په ګډون ورسره عسکر او ډېری همکاران په همدغه پیښه کې شهیدان شوي دي چې ښاروال او د خپلو همکارانو تر څنګ نادرک و. پرون تقریبا مازدیګر 4 بجې جسد پیدا شو او بالاخره خاورو ته وسپارل شو. دغه ځای باندې بیا ښاروالي وه، دلته نورې هم ډېرې ودانیانې وې، ډېر دوکانونه وو. هغې خوا ته بیا یو غټ هوټل و، د ملي پارک په نامه هوټل و، د نورستان مشهورو هوټلونو څخه و. دا هم یو څو اطاقونه وو چې خلکو پکې د ژوند ورځې شپې سبا کولې. دا هم لوی مارکیټ دی چې په بشپړ لویه ضربې هم دې ځای کې لیدلې دوستانو، ځکه دغه مخامخ ځای چې ګورئ، هغه مخامخ ځای چې ګورئ دوستانو، سیلاب له همدغې خوا راغلی دی. زیاتره خلک وایي چې تندر لیدلی دی، څوک وایي چې د غره نه سیلاب راغلی دی، خو ډېر احتمال په تندر کېږي ځکه بیخي یو ناڅاپي پېښه رامنځته شوې ده او ډېری خلک یې په یو ناڅاپي توګه له منځه وړي دي. ان څوک چاته د څښتې موقع هم په سمه توګه نه ده برابره شوې چې له دې ځایه دې ووځي. لا هم عملې لګیا دي تر څو د خاورې لاندې بند کسان پیدا کړي او دغه سیمه په بشپړ ډول وپلټل شي او د شک ختم شي چې دلته لا هم څوک شته یا نه. تر پرونه تقریبا 115 کسان نادرک و، خو زیاتره یې داسې وو چې د سیلاب نه وړي، خو موبایل او دا شیان تې همدلته د په اطاقونو کمرو کې پاتې شوي وو. خلک همدغسې وتلي وو، نو کورنۍ ډېر فکر دا و چې
ولا هغوی هم سیلاب وړي کورنۍ دلته بیا دغه ثبت کړی و چې زموږ د کورنۍ غړي ورک دي خو بالاخره هغه بیا پوره شو اوس نو یوازې 36 ته تعداد رسېدلی دی خو په ټوله کې یو لوی ناورین رامنځته شوی دی یو لوی بحران رامنځته شوی دی او تقریبا 15 میلیونه ډالر مالی زیان خلکو ته اخوتی دی چې په دې کې غټ هوټلونه دي لکه دغه سپوږمۍ هوټل دی دا د نورستان ملي پارک په نامه هوټل دی دا په نورستان کې لوی هوټلونه او چې لوی سرمایه ګزارۍ پې شوې وي لوی پانګه اچونې پې شوې وي نو د خاورو سره خاورې شوي دي او یوه لویه فاجعه رامنځته شوې ده رب دې زموږ وطن او وطنوال نور په امن کې کړي او دا ګورئ هغلته یو بل جسد هم پیدا کړی دوستانو اوسې را روان کړی دی دغه بیا نو یو بل جسد دی چې دا تقریبا داسې ووایي دوستانو چې په ټنونو ګټې راغلي دي شګې او لی راغلې ده او په دغه ځایونو راخوتې ده نو تقریبا په مترو ساحه لاندې دغه خلک ایسار شوي دي چې پیدا کول یې ډېر زیات ستونزمن و خو بالاخره هم زیاتره یې پیدا شو او له خاورو وایستل شو تمه دا ده چې دغه نور هم نن ورځې په جریان کې ټول له خاورو وایستل شي دغه جسد اوس پیدا شوی دی د پاس ساحې نه یې راوایستو چې د دې سره تقریبا 22 جسدونه کیږي دلته د ځایي خلکو موږ ریپورټونه وکړل خپرونې مو وکړلې دلته د ځایي خلکو ډېری غوښتنه دا ده چې موږ سره دې عاجلې مرستې وشي چون ډېری بنسټونو والا او همدغه راز ادارات را رسېدلي دي خو ولې ناورین غټ دی پېښه غټه ده نو لا هم اړتیا د دې ده چې ډېر څه د دې خلکو سره وشي او ډېره مرسته ورسره وشي ځکه چې دغه پېښه څه ډول چې فکر کېږي له هغې هم ډېره غټه ده نن درېیمه ورځ ده چې لا هم د خاورو لاندې کسان نادرکه دي او لټه یې روانه ده مختلفې ادارې راغلي دوستانو د 201 سیلاب قل اردو پرسونل هم را رسېدلی دی چې د 1000 کورنیو سره یې خوراکي مرسته وکړله او د دې ترڅنګ یې د جسدونو د موندلو په لټه کې هم دي او ډېر سخت کار روان دی ډېر په چټکۍ کار روان دی خو ولې کار ډېر دی لوی تیږې دغه ګورئ دغه تیږه یې د پاس یوه غره راوړې ده نو لوی تیږې راوړي دي لوی زیان اختی دی ورځو دغه پلانونه به لږ د نږدې څخه وګورو دوستانو دا وګورئ دوستانو ښه دغه دوکانونه داسې کمرې ورنوتې دي دا ګورئ دغه دوکان دا د افغان بیسیم شرکت نمایندګي ده چې دغسې له خټو او خاورو ډکه شوې ده دا یو هوټل و دلته مو ګورئ دوستانو تقریبا دغه مارکیټ په ځمکه کې ننوتی دی او د دې ترڅنګ دا هم کتلی شئ د دغه ځای ایثار د دې ځای ایثار یو جسد وایستو دا دوکان هم په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی
ډېره زیاته لیو دغه خټه ورنوتې ده چې دغه دوکانونه یې سخت ځپلي او سخت ویجاړ کړي دي. دا یو بل دوکان دی دوستانو، دا هم تر ډېره ویجاړ شوی دی. دلته بیا دغه هوټل دی د سپوږمۍ هوټل په نامه. دغه هوټل هم تر ډېره ویجاړ شوی دی او لوی زیان یې لیدلی. په ټول نورستان کې ښایسته هوټل او مجهز هوټل ده. لاندې ساحې ته ورګرځو. دا یې اطاقونه دي دوستانو. دغه اطاقونه یې هم لویه ضربه لیدلې. دا ګورئ دوستانو، دا ډېر مجهز او ښایسته اطاقونه دي، خو دا هم له منځه تللي دي. دغه مخامخ چې معلومیږي دغه درمعلمین دي. دغه دی دا په ډېرې بخښنې سره د محصلینو لیله ده چې ډېری محصلین پکې وو، خو محصلین وتلي دي او ودانۍ نو له منځه تللې ده. دغسې ډېر کورونه، تقریبا 20 کورونه، 15 دوکانونه، 18 هوټلونه له منځه تللي دوستانو. دا و د دې درېیمې ورځې یو بشپړ د دغه نورستان د پیښې معلومات چې ما اظهار سلارزیل سره شریک کړل. داسې اچانک یې سره په دې شریک کوم چې پیښه غټه ده، تر څو نورو کارونو ته پکې هم رسیدګي وشي او د دې تر څنګ تاسو سره هم وخت ناوخت دغه معلومات کره او عاجل معلومات در سره شریک کړم.